السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې له ساده ګانو سره یا له ساده میوزیک سره خپل تصویران ودروئ. دوستان که چیرې تاسو په میوزیک کې یوه اډیو پلی کوئ د هغه رقم له هغه سره تصویران ولاړ وي، نو که تاسو غواړئ چې خپل تصویرانو سره ودروئ دغه به تاسو څنګه کوئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستان تاسو دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ دغه رقم ګوره دوستان دغه ټوټل اپیکسونه شو. اوس که تاسو غواړئ په هر اپیکس کې اډیو راواخلئ او خپل تصویر سره ودروئ هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. نو ګوره دوستانو زه په دغه اپیکس باندې کلیک کوم. کله چې ګوره دوستان تاسو په دغه اپیکس باندې کلیک وکړئ میوزیک لایبرري شوه، نو دلته به ګوره دوستان تاسو میوزیک سلیکټ کړئ. اوس که تاسو غواړئ چې هر میوزیک سلیکټ کړئ صرف به دوستان تاسو په هغه میوزیک باندې کلیک وکړئ. نو کله چې ګوره دوستان تاسو په هغه میوزیک باندې کلیک وکړئ هغه میوزیک به دلته سلیکټ شي. نو کله چې ګوره دوستان هغه میوزیک سلیکټ شو پروسیسینګ اډیو روانه ده. کله چې هم دغه پروسیسینګ تر 100% پورې ورسیږي دلته به دغه تاسو په اپلیکیشن کې دغه اډیو تاسو ته خلاصه شي. نو ګوره دوستانو کله چې دغه تاسو ته پوره شو بیا کولی شئ تاسو چې خپل تصویر په بیکګراوند کې هم ودروئ او په فارګراوند کې خپل تصویران هم ورکړئ او تاسو رقم ته افیکټسونه هم ورکولی شئ. نو ګوره دوستانو دغه اډیوس والا دغه رقم ګوره دوستانو به تاسو راسئ په دا ټیک مارک نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دغه رقم ګوره دوستانو تاسو راسئ په فوټو باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په فوټو باندې کلیک وکړئ اوس په بیکګراوند فوټو کې دلته تاسو شاوخوا ته تصویران ورکولی شئ. نو ګوره دوستانو زه په بیکګراوند فوټو باندې کلیک کوم. دغه رقم زه راځم زه غواړم چې شاته یو تصویر ورکړم. اوس که تاسو هر تصویر ورکوئ صرف به دوستان تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ او دلته به دوستان تاسو په ټیک مارک نشان باندې کلیک وکړئ هغه تصویر به شاته راسي. اوس زه غواړم چې په سنټر کې هم یو تصویر ورکړم نو تاسو په فوټو باندې کلیک وکړئ سنټر فوټو به تاسو وروښیاست. دغه رقم ګوره دوستانو چوز فوټو به تاسو وي. نو کله چې ګوره دوستان تاسو چوز فوټو وي دغه رقم زه راځم چې دغه تصویر غواړم چې ورکړم چې دا دې په سنټر کې راسي. دغه رقم ګوره دوستان تاسو په ډن بټن باندې کلیک وکړئ. نو ګوره دوستان هغه تصویر یې په سنټر کې را روان ده او دغه رقم ګوره دوستانو دلته تاسو سټایلونه ور بدلولی شئ. په سیټینګ کې تاسو نور سیټینګ کولی شئ. دغه رقم کلر ورکولی شئ، شیکینګ سو، دغه رقم ایکس اکسیس سو، واي اکسیس سو، دغه رقم کلر سو، شیډو سو، بار سو، سایز سو، دغه رقم دوستان تاسو نور سیټینګونه هم کې کولی شئ. کله چې ګوره دوستان دغه تاسو ورکړئ او تاسو خپله ویډیو جوړه کړئ نو بعد کې به دوستان تاسو راسئ په دا ټیک مارک نشان باندې به کلیک وکړئ او دلته به دوستان تاسو ایکسپورټ ویډیو وي. کله چې ګوره دوستان دغه تاسو ایکسپورټ کړئ بیا په دغه ویډیو باندې ستاسو تصویر بیکګراوند باندې هم ولاړ وي او په سنټر کې به هم ستاسو تصویر ولاړ وي. نو تاسو اوس ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې له خپلو ویډیوګانو سره خپل تصویران ودروئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دغه رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره نو چینل خامخا سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.